کاکا دا لږ درسره ونیسه بسم الله الرحمن الرحیم. وظیفه ما نوم محمد قسیم ده او د ننګرهار مصروفیت کارمند یم. نن د انتخاباتو لومړۍ ورځ وه او موږ لاړو رایم ورکوله. د رای ورکولو نه وروسته د کورو طرف روان وو چې په سړک کې شورماشور شو. خو خیر موږ همداسې په سړک روان وو، یو عسکر مې ولیده چې ګونډه باندې شو او کلاشینکوف ورسره و، ډزې وکړلې. څو ډزې وکړې، ما نور کالي و، دا کالي خو مې اوس واغوستل، خو دا لمنه مې هم سروي شوې وه او په دې خپه باندې هم لګېدلی یم او نور په ځان باندې پوه شوی نه یم. خو د انډیوالانو دومره پوه شوم چې هلته لاس په لاس شولو. انجینر صاحب هم راغی، انجینر صاحب عبدالغفار سره د باډیګاټان وي. هغوی ګزارونه کول چې زخمي کته کړم د موټر نه، وایم دوی دي. ما ورته چغې ووهلې چې زه زخمي یم او خوږ یم او پرېږدئ چې لاړ شم شفاخانې ته. خو هغې باوجود یې مې یو دوه کنداغې دلته ووهلم، نور مې په ځان پوه شوی نه یم. خو انجینر صاحب پسې مې لاس واچو، لاس خپل مې واچو. دلته زموږ امنیتي ورونه دي، هغوی هم د دې خبرې شاهدان دي. انجینر صاحب عبدالغفار دا څه کاره دی؟ د ولسي جرګې نماینده ده او دلته زموږ همسایه ده. ډاکټر عبدالله په نه په کار کوي، هغه ټول په هغې جریان باندې پوهېږي. دا چا کمپاینر دی؟ ته به خپله ووایه څو د چا کمپاین کوي دا سړی؟ دا د ډاکټر عبدالله کمپاین کوي، د هر چا چې کوي. خو دروازې باندې روزانه چې تېرېږو عکسونه لګېدلي دروازې په مخ باندې او همدا به مشخص هغه سره موږ کار نشته. خو موږ چې چاته رای ورکوله رای هم ورکړله، بېرته کور طرف را روان وو او دغه شی حالت راغی چې زه زخمي حالت کې په ما باندې کنداغو وار وکړو. یو څو کنداغې یې ووهلم او نور غورځېدلی یم. چغې مې ډېرې ووهلې، د امنیتي کارمندان دې موږ شهید دي دې خبرې. چغې مې ډېرې ووهلې خو هغوی خلک نه پوهېږم کومه هوا کې وو. نه علت یې څه ولې ووهلې؟ علت باندې نه پوهېږم. زه را روی وم او کور ته راتللم او نور علت باندې زه نه پوهېدلم چې دا څه موضوع ده. ماشومان وو، بس همالته ماشومان هم لګېدلي دي، هغوی نه خبر نه لرم. ستاسو نور څوک ملګري خو نه دي لګېدلي؟ تا سره نور څوک نه وو؟ د ما سره شاوخوا ملګري وو، خو د خدای فضل ټول موږ یو ځای تللو، رای م ورکړل او را روان وو کورو. څوک مړه خو نه دي پکې؟ داسې اوازه ده چې 3 کسه ماشومان. دا خو خبرو کې موږ واورېدو، د خلکو دلته ملګرو ته هم زنګونه ووهل چې کسان مړه دي او زخمیان دي، هغې نه موږ خبر نه لرو. کېدای شي مړه وي ځکه خلکو هجوم ډېر زیات و. ته په خپله په مرمۍ لګېدلی؟ زه خپله په مرمۍ ولګېدلم. خو څه غواړئ چې دا خلک د قانوني چلن ورسره وشي که څه وشي؟ بس نو څوک به ورسره چلن وکړي؟ که ما وسه رسېدلی خو زه به تللی وم، نه به مې خپله پوښتنه کړې وه. همغلته ما انجغفار غاړې ته لاس اچولی، ورته مې ویلي چې دې پوښتنه به ما نه کومه او پېښور کې به بم اخلم، ده پسې بیا راوړم. دولت نه اوس څه غواړي؟ دولت به څه وکړي؟ دولت دې وګوري، دغه خپل حالت دې وګوري. دا زورواکي دولت کوي خو دغه حالت به نه و. دا ډزې ولې وکړي؟ څه کوي د کور مخکې باډیګاټان؟ خپل د کور امنیت دې وساتي. دا یې سړک هغه څه کوي؟ او بل ده پسې څه چا بمونه راوړي دي چې د کور باندې نباسي و، دا ورباندې وژني. خپله زامنو سره یې راوتی د سړک منځ کې ولاړ دی، صاحب دلته بدماشي په موږ باندې کوي او موږ څه کوو؟